رینګه رینګه مه کوه دا خلک راپورې ولې خاندې بدن سر صدقه کړی وې دا دا دلته به راځي ښه او دلته ورته ولاړ یم مړه والله څه مصیبت هم سر دی راځي به راځي به ولې څه چالو شو نه الله دې تباه وباه کړه چې ته دې ګوټپېر کې داسې جوخ په جوخه باندې ولاړې او دا زمونږ کور دی که نه خو وخت به ودرېږه تا خو ما نه ړوویسته راته دې خواته خبره څه چل دی ولې خدای نېکبخت یې زړه مې رانه وته زه څه بوم ویم که نه بلا یم چې تا نه ړووته د بو او د بلا نه زیاتې کو زړه باندې رالاس کې خو دا چلونه کوي داسې وې نو مړی خیر دې لږ ښکته پورته مه کوه زه خو ښایسته ځوان یم د خدای نېکبخت یې وایي واه 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 دا ځوان به ستا په شانتي دا حسن به ستا په شانتي وایي د چا په شاني ما ته بیبي وی بار موده که نه وی د نظره بچي بیبي درته داسې نه وي بیبي درته وي بار موزه څوک په ویارې څوک په ویارې نو تو یارېدې که نه نو خود دې ویارولمه خیر دې ویم مه یارېږه که نه نه چاته پټ شوی وي ښه دا زموږ چې روزانه چرګې غیبېږي لکه دا ته پټې یو ولې زه تا ته د چرګو غل ښکارم څو نو ستا په تندي باندې خو د چا لیکل نه شوی چې ګینې دا د چرګو غل دی خو چې ته دې ګوټ کې پټ ولاړ وې ټیک څه چل دی الوایا قسم په خدای که چرګو ته ولاړ الوایې کو نه وې ویم درته که نه ته خو داس پرې سم ښایسته ناچولی دي ویم ما سره مینه کې ولې زه به اوس تا سره مینه کوم ولې تا سره به کوې لکه ورې خاندل خوښ دي شو ولکه دا ځوان وی مینه چې د بوټي حویزان د میوه نه ده چې ته به یې روشو کې او اوبه خوري وی مینه د اور د سمندر نه پورې وتل دي او بیا خو ته د اور د سمندر نه څه کې چې چېرته په وله باندې کو ورګډ شوې که نه نو کېدی شي چې ډوبې ستا مثال خو د هغه میرګاټي د میرګاټي یا نو میرګاټي په زړه کې ولې د په سینه کې ریشه زړه نیسو ستا خو نه سینه شته نه دی زړه دغه پرېږده که نه چې راته وایي ته څه هم ښایسته شعرونه وایي یو شعر راته ووایه بیا څه ومه والله خفه نه شي زه شعر هغه چاته ویم کوم چې زما په زړه کې اوسېږي بس ته خو نه زما خوښې او نه زه تا ته شعر و شاعري کولی شم ته ځان په شانتي وګوره وي قد ته دې ګوره نو ګام اخله او بیا خپله شړۍ زما د شال سره مه یو شان کوه مخکې تېر شه بدتمیزه یاله مزدکیه چا خو لیدلې نه ته مې بې عزته کړم خو ځه مړه زمونږه پایاسو خدای دې په قهر اخته کې چې دې بیا چېرته تللی دي ده ته ما ویل لاړ شه ځان له چېرته کار روزګار وګوره ځم به ځې چړچې کړي د لونګو اتو د لاسه مړه شومه یا ښځې راغلمه ولې ته څه چلوې رالي ته ما ته ده ووایه که نه چې تا ته ښه پته لګي چې زما ښځه په کور کې اوښې ده نه کور کې اوړه شته نه غوړي شته نه ټماټر شته زه به خورم څه نو ته مړه کړې چې ته نه لوګې هله وي ته مړه کړې خدای دې بې خو نه باسه بارم کار کوه وایم زه خو د دروند خاندان ښځه یم خدای دې بیخ بنیاد وباسه زما دې کپړو ته وورځه تا ته کار والی سړی ښکارم خانداني خانم خانداني خان به د خانې هغه نوم خو راپورې دی که نه خانداني خانې د بوړې مانګه یا د بوړې مانګه کوه یم لاړ شه درته کار روزګار وکړه او دا کور کې چې ته ته ما وي که نه چې بیا به راشي که نه او دغه به وکړي د جامې به ووینځي الا ورته به جامې وینځم نو ولې دا به زه وینځم وام دې وشه ما یو کپ چای پخه کړه ګینده باندې راږدم ګورې هسې کپ چای پخه کړه ولې کپ چای پخه کړه بیا زه خانداني ښځه نه وینځه جامې نه دا ډب دې چاله ورکړو تاله مې درکړو وایم زه داسې کار کوم هغه تماچه پرته ده په دې سر کې وایم ته ما ته ده وایې چې دا ډب دې چاله ورکړو تاله مې درکړه که نه چاله مې ورکړو زه ته بل راکړه اوس به ته خپله تماشه وکړې بس دی دا ډب به دې ګورې ما له ډېر راکړې نو ولې دا مې چاله ورکړه زما پلار دلته ناست چې هغه مې ورکړه څه ما له خیر دی خو ګورې بل چاله داسې ډب ورنکړي داسې کار دی که نه چې بل چاله نه ورکوم خو زما هغه رور نه دی هماغه چې ډولۍ کې راغلی دی ټماټر هغه به بوځي اسکول کې ور داخله والي نیسي
اوس کې چې ولا داخله واري کنه یا ولا کتابونه واري او خسته تعلیم پیوکا وای ورستانه تعلیم په پیسه کومه نو دا تا باندې نو ولې په ما نس سانډه خپل خیر چې زه به تعلیمونه کومه تا باندې نو چې په قهر تعلیم کې ما سره وادو که خیر زه بس په دې ور باندې تعلیم او پرورش دا خو ته ما سره ډولې کې راغلی مال خدای دې بیغ زما مباسي چې په سانډه باندې به د پاسه ناستو ما او ته په بالې روچته شوې نو هغه ټیم باندې میک اپ کړو میک اپ نو ما وې سم خوره د جنت ما تاسو پته و چې دا تور میخه د بلا هم تا ته وی क्या तो दियो टमाटर ओए टमाटर भाजी सिंगे हीरा कना दा त चट्टा सी गरसरा गरसी भाजी बाबी रो be कोडी करा न دا स्कादा له وټیم دي پکا خراخته شي کله ما کور کې الته مې دله پراټه پخکړی دا انډا مې دله پخکړی دا خسته چه مې دله پخکړی دا چا مې پخکړی دا وای ما کور روغه پخکړی دا پخکړی دا چا پخکړی دا کور دا مونږ د لوګي نمړو شو مونږ له پخې یو تاله پخې ولی دا ما شهزاده درو دي ته ځان تا ګورو دته ګوره زمانه شهزاده ور نه دی د اتی سر دی تیار تم د توربان دی خوري او د توربان نوسي خلا باندې په واک کې خوځي دا زما شهزاده درو د ټماټر تا په څه ته لګي کومه اولو ما به ته لګي کې او څه خو یو کنه چې ګوش د خدای نه دی کنه اونتا وی وخرورا لکه دا تخته مخاريه تخته لو غلوانه تخته بدن سر صدقه کړه ما بدن سر صدقه کړه تا تک پیغور د زمانه نه یا مکتر منځ فاصله نه یا مکتر منځ فاصله نه سر بدن دوست په دې ځمکه باندې راګزار کم سلام علیکم وعلیکم سلام نه ده سره تاسو د سلامونو مونږه تېښتې راوستو ولې څه چل دی یاره زه خو په خپله لار روان وم ګاڼه مې ځان سره وي سلام مې راباندې واچو ګوره مرده ګوره یو خبره ده ښه صفا کوم او په صفا الفاظو یې ځان سره ولیکه ښه چې په دې کلي کې ګرځې که نه نو په سړیتوب باندې به ګرځې یاره ځینې زه خو ښه په سړیتوب ګرځم ښه ټینګ ګرځم ولې ما څه چل کړی دی ته ما ته دا ووایې که نه چې وختي کوڅه کې جنۍ ولاړه وه که نه زه یې جارو کو غوجلې راغورځوله ته ته هغه ځای لرې ولاړه وي او ویډیوګانې ته جوړوي درته ولې جوړولې ما ته ویډیوګانې نه جوړولې دي نو څوک په مینه محبت هم نه کوي دغه هغې ته وایي ما سره مینه وکړه مینه محبت لکه دا مینه اوس تا ته پاتې شوله نو ولې چا ته پاتې شوه ته ما ته دا ووایه چې په مینه کې ګټې چا کړي فرحات شیرینۍ ګټه کړې لیلا مجنون ګټه وکړه نه عیساخان او ګلمکۍ ګټه کړې چې ته به پکې ګټې وکړي نو بس موږ به څه پته لګي که چاته پکې کامیاب شو کامیاب به شي پکې که نه نو صحیح ده زه به دې پکې کامیاب کړم په مینه کې ګوره ډېر وال او ټکول لازي وای پکې راځي ودرېږه بیا که نه نه زما توبه ده کښېنه وپاسه توبه پاسه پاسه توبه کښېنه پاتې ماما ستړې شوه اوس دا خبره ووایه د دې کلي ما پسې وایه د دې کلي هره ښځه هره جینۍ دا زما خورم ده زما ترور ده زما خورم ده زما مورم ده او زما خورم ده زما خو ده عایشه بچی که د دې نه بعد مې د چا په کوڅه کې ولیدي یا مې بلاره باندې مولیدي چې یا جینۍ ته دې سترګه وایو یا دې شپېلې والې نه توبه مې ده نو مردکیه نور خو ته څه نه ویم خو مردکۍ او په میزیل کې دې بندوم اول اوس هم د چې پته دې مو نه لګي ګورې صحیح ده جي بیا به نه کومه ښه سیده ده صحیح ده خیر خو کاکا په خیر سړی نګنې کړی به مو درته ځه داسې زما ځه چې په کومه ځې ځه وای توبه خدایه توبه بلا و بچي ورسره نو دا خوره که ډېر بدماست دی ته مړی خور مې ورته ووایي نو څه چلې شو نقص ته مې ووایي زما نوم هم ورته کېږي ته چې یو پېره غیب شم بیا نه پیدا کېږي السلام علیکم کاکا جی وعلیکم سلام واره څنګه واره کنه څنګه دې لار را پېښه تا تپوس لرالم سړیه
ډېر مې یاد شوی وي والله باندې باوې کاکاجي زمونږ تکړه سړی دی چې اوس یې تپوس وکړو وایم بیا به څه خر ګوټ شوي که نه هغه پلار خو دې ډوله راښکاره کېږي نو پلار مې پهله تاسو مشران یې د هغه تاسو خپل ډېر دي ته خو د ما نه سړی نو ته ماته دې ووایه که نه خو چې څنګه یې ویمې نو هغه شانتې جي چې څنګه هغه پلار دې دغه شان ته مې مشر زه مه کو هغه یې زه به وله ورځمه بس خیر دی جیو تاسو مشران یې زه تاسو له راړم که نه خو په سر وخت دې د خولې نه کټکول جوړ کړي او چې ورته ته دا تبلیغ ته مو راباندې کړم زمانې رینګه رینګه مه کوه دا خلک راپورې ولې خاندئ ستاسو د لاسه خو ما کډه دلته راوړه په کور کې به روزانه خدای ما ورسره دا مې سم خوږېږي نه نو څه چل شوی دی بیا دې څه چل کړی درس دې خوړلی اکسیډنټ دې کړی دی اکسیډنټ مې نه دی کړی نه مې درس خوړلی نو څه چل دې کړی ته داسې داسې مټو ګاډي دې خالي کول چې مټې دې خوږېږي ستاسو د کلي هغه بدماش لري عثمان هغه سم وټاکوله به نه خیر خو دې ولې څه چل دې کړو وایم کاکاجي تپوس مه کوه هغه نازکه نه را هغې سره مې ملاقات وکړو ورسره ودرېدم مې ما سره مینه وکړه هغه ووایم نو زه خو وایم هغه خو به سم دغه کوم تا چې د کار خصب کې چې تا له څوک لور خور درکړي او پردو د جینکو ته په لار کې نیغ نیغ کېږي کاکاجي په خدای وچې په تا وچې اچھا وخته ده ما دې وغواړه ښه صحیح ده دا چې ګولاله نه کوي هغه دې خوښه ده خوښه مې راوالله که هغه ته وایم بیا مې سم وخت وایم دا تپوس خو چې د هغې نه وکړم چې ته یم خوښ یو که نه ستا خو خوښه ده داسې خو د ما هم د نواز شریف په لور خوښه ده مریم نواز ده خو څه ده چې ځان له وکړم خو چې د هغې هم زه خوښ یم خدای دې وي نو ولې هغې نه تپوس وکړه که نه وایي د وا درواري ستا خوښ دی وایي سم کس څه په لیونوم سر دی چې څنګه هغه پلار دی که نه هغه شان دی دا زویم دی بس زه کور ته نه ځم ښه زه تاسو کړی دلته اوسېږم بس دی مړه دا ګل واده نه کوي والله پته نو دې ځای کې زه خو به درباندې نور څه کوم دا پردي کارونه راباندې کوم دغه لو را روان دي او ګوډونه به راباندې کوم دا چې کار دی که نه چې کارونو ته مې بس دا ملا تړم دا مې وته وتړی کېږي نه که نه بله پیره نه به راغلې چې په نیمه کې وتښتېدې د شپې په 12 بجې دی څپلۍ هم پرېښې وې وتښتېدې نو خیر دی بس بیا خو نه تښتمه والله بس یقین وکړه که نه نو نه تښتم که نه یاره ښه نو اوس څه وکړم وایه خبره کوه وایم زه کېنم که نه ته لاړ شه نه زه کېنم تپوس وکړه صحیح ده دا داسې د چړې ممپلي نه دي چې بس په منډه به یې خولې ته ور واچو دا به ځي او راځي ځي او راځي 2-3 جوړی څپلۍ به پچې کړې دا پردی لور خور دا چې په ډېران ناسته رسه نو بس اوس یو 15 جوړې به دله راوړم یو واچوه یو واچوه صحیح ده زه ورځم بېغمه شه خو دومره به وکړم چې د هغه رور نه به دې خلاص کړم هغه ګیر کړه که نه هغه خو ګورې په سر باندې تار نه لري خو اوس داسې کار وکړه ورشه دا لور او څادر وانه او دې غوا لګیا راوړه بیا به ګورو شبه شبه دې کار خو د نوال یم که نه چېرته ډنډې خټي ما پسې به یې راوړي مرچکي بابا بس ذمهوار دی